لنډه کیسه لونګینه. تیر ماښام و. جمال د کوټې د کړکۍ خواته غلی ولاړ و. مخامخ ورته د ژۍ په سر لوی د سیل پارک ښکارېده. خال خال څراغونو د پارک خاموشۍ ته یو څه ماتې ورکړې وه. لاندې خاموشه کوڅه کې یوازې د ګاونډیانو پارک کړي ګاډي ولاړ وو. مخامخ پارک هم په تیارو کې ډوب و. که څه هم د ورځې له دې ځایه د پارک ښکلا، شینکی چمن او سره ګلونه ډېر زړه راښکونکي معلومېدل، خو اوس آسمان په وریځو پوښل شوی و. د جمال نننی ماښام هم لکه د مخامخ پارک او د خاموشې کوڅې د تورتمونو په شپول کې ګیر و. خپل د لاس ګړۍ ته یې وکتل. نږدې 11 بجې وې، خو رنګینه لا کور ته نه وه راستنه شوې. د ویسکي له پیالې یو غټ ګوټ وکړ. ستونی یې ورته وسوځاوه. د سګرټو لوګی له خولې هوا ته خوشې کړ، خو اوس تیاره وه او هغه نشو کولی د سګرټو د لوګي نڅا او پناه کېدل وګوري. د ماښام ډوډۍ چې رنګینې ورته وار له مخې پخه کړې وه هماسې پر مخامخ میز پرته وه. جمال د ویسکي له پیالې سره د خوب کوټې ته ستون شو. څراغ یې بل کړ، د خوب پر کټ کېناست او ټوله پیاله یې په یو غوړپ په سر واړوله. بیا یې پیاله د کوټې د غولي منځ ته وشړله، خو هغې مقاومت وکړ او ماته نه شوه. مسکی شو. پیاله هم ورته رنګینه رنګینه ښکارېده. په شا مات شو او سترګې له اوښکو ډکې شوې. مور او ورور ورپزره شول. ورور ته یې تلیفون وکړ. څو وارې زنګونه شا په شا لاړل، خو چا ځواب ورنه کړ. مور ته یې تلیفون وکړ. تر څو زنګونو وروسته یې د مور غږ تر غوږه شو. بلا دې واخلم، جماله ته یې؟ هو مورې، څنګه یې؟ ښه یمه، ولې دې دومره ناوخته زنګ وهلی؟ دلته نږدې سهار دی، نفلونه مې کول. خیر خدای زویه؟ خیر دی مورې، بالکل خیر دی، خوب نه راته. د جمال د خبرو له انداز څخه یې مور پوه شوه چې حتمي کومه خبره ده، ځکه جمال کله هم په دې وخت باندې زنګ نه واهه. هغې ورڅخه وپوښتل، بیا دې په سر راړولې؟ رنګینه چیرته ده؟ ها رنګینه شوې. هغه بیا د خپلو همکارانو پارټۍ ته تللې ده. ته؟ زه خو نو خدای همداسې یوازې پیدا کړی یم. نور نو د جمال د خبرو وس نه و. موبایل ورنه لاندې د کوټې پر غولي پریوت. د رنګینې هغه زارۍ ورپزره شوې چې دلته اروپا ته له راتګ وړاندې ورته کړې وې. هغه په دې بهرنۍ کمپنۍ کې کار ته څومره خوشحاله وه. یو لمن زارۍ یې کولې. باور یې ورکولو چې څنګه اروپا ته ورسیږي، په میاشت نیمه کې به دته هم کار پیدا کړي. خو اوس 5 کال په تېرېدو و. د کار څه پته نه لګېده. رنګینه اوس هغه معصومه رنګینه هم نه وه پاتې. هغې بله دنیا درلوده.
دته ښه احساس کېده چې هغه ورسره اوس د پوهنتون او د کوژدنې د ورځو په شان علاقه نه لري. هر څه ورته بدل ښکارېدل. چې کله به د مینې بحث راغی نو هغې به سمه دعوا درلوده چې د مینه کمه شوې، خو ده به تل ورته ویل هغه ماښامونه چې ته د دفتر له همکارانو سره تیروي ما سره اوسه، خو هغې به تل همدا ویل بس د کار مجبوري ده، که لاړه نشم بیا ټول رانه خفه کیږي. جمال ته دغه ګیله درېده چې د نورو لپاره د ماښامونه غرقوي. زړه کې به یې تیر شول زه باید تل خپل ماښامونه د هغې لپاره قرباني کړم. څو ځله د کار موندلو هڅه کړې وه، خو هسې کارونه ورته نه پیدا کېدل چې ده به په وطن کې کول. د رنګینې معاش، ډبډبه او د ژوند سټایل ټول لوړ و. ده ته د کار ډیر ضرورت هم نه پاتې کېده، خو د زړه د تنګوالي سره یې څه کړی وای. رنګینه په دې وطن کې په خپل کار ډیره خوشحاله وه او وطن ته د ستنېدو په خبره به سمه سره مچۍ شوه. جمال د سوچونو په نړۍ کې ورک و. خپلې اوښکې پاکې کړې، نه یې غوښتل رنګینه یې ننداره وکړي. سر ورباندې دروند و، په خپل ځای کېناست. مخامخ یې پر سینګار میز د رنګینې او خپل د واده عکس ته وکتل. د میز د پاسه د هغې د سینګار سامانونه هم په منظمه توګه ایښودل شوي وو. د میز له پاسه یې د هغې سرخي راواخیسته، سر یې ورته خلاص کړ، ښه یې ورته وکتل، مسکی شو. ځان سره یې وویل ته تر ما ښه یې. د هغې پر شونډو همدا اوس خوره یې او د نن شپې په پارټۍ کې به د هغې هره خبره ټوکه او خندا ګورې، خو زه تر تا هم ټیټ مقام لرم. بیا یې هغه مات کړ، په غوسه یې وویل په تا خو مې زور رسیږي، ستا په زورولو نه پولیس راځي او نه محاکمه کیږم، ځکه چې ته حقوق نه لرې. تا خو له منځه وړی شم. د لبسیرینو په ماتولو یې زړه لږ سپک شو. اشپزخانې ته لاړ. د ډوډۍ پر میز د ویسکي بوتل پروت و. هغه یې راواخیست. ویې لیدل چې یو څاڅکی ویسکي هم نه ده پکې پاتې. بیرته زنګېدلی د خوب تخت په لوري روان شو، خو تر هغې وړاندې پښې سپکې شوې او بې صدا پرېوت. د لمر وړانګو یې سترګې ور وتخنولې، سترګې یې روڼې کړې. ویې لیدل چې بالښت یې تر سر لاندې ایښودل شوی، نرۍ کمپله پرې هواره ده او رنګینه پر تخت په آرامه او هوسا خوب تللې ده. د لیکلو نیټه کال 2013 د جولای 2 پراګ.